السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چې تاسو په کائنماسټر یا د شان په نورو ایډیټینګ اپلیکیشن باندې نه پوهیږئ نو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی چې په هغه کې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې خپل ویډیو ایډیټ کولای شئ. یعنی که تاسو خپل ویډیو سلو موشن جوړول غواړئ، یعنی که تاسو په ټیک ټاک کې ډایرکټ سلو موشن ویډیو جوړ کړئ هغه به دومره زیاته زبردست نه وي، خو که تاسو په دې اپلیکیشن کې خپل ویډیو سلو مو جوړ کړئ نو هغه به ډیر زیاته زبردست وي. یا که تاسو غواړئ چې خپل ویډیو کټ کړئ، مطلب تاسو یو ویډیو جوړ کړئ د هغه غټه ده یا په هغه تاسو نه غلطي شوی نو هغه تاسو هم په دې اپلیکیشن کې کټ کولای شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. یا که تاسو غواړئ چې خپل ویډیو ریورس جوړ کړئ، یعنی تاسو د لاس نه موبایل گزار کړئ او بیا چې کله هم تاسو هغه ویډیو ریورس کړئ نو واپس په هغه موبایل تاسو لاس لا راځي. یا که تاسو غواړئ چې په خپل ویډیو باندې आवाज مکمل آف کړئ نو دغه ټول سیټینګونه صرف په دې یو اپلیکیشن کې تاسو ته ملاويږي او هغه هم ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولای شئ په خپل ویډیو کې. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته ملاوي شي دغه ټول طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې ملاويږي. نو پس ټاپل به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، بیا به څوک سیمپل د اپلیکیشن به دا رقم اوپن کړئ او د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک ملاوي شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک ملاوي شي. نو کو چې تاسو غواړئ چې زه سلو موشن ویډیو جوړ کړم نو پس ټاپل به تاسو دلته کلیک واخلئ، تاسو ته ښکاري سلو موشن ویډیو. کله چې هم تاسو دلته کلیک کړئ نو تاسو په ګیلری کې چې څومره ویډیوګانې دي هغه به ټولې تاسو ته شو شي. نو تاسو به سمپل هغه ویډیو سلیکټ کړئ کوم ویډیو چې تاسو سلو موشن جوړول غواړئ. تاسو ته ښکاري ما خپل یو ویډیو دلته سلیکټ کړه. که بیا تاسو غواړئ چې دغه خپل ویډیو سلو مو جوړ کړئ نو دلته تاسو له یو آپشن درکړي، یو لاین درکړي، دا به سمپل تاسو دلته په یو ځای باندې ودرونی تاسو ویډیو به هغه دومره سلو موشن کې جوړئ. تاسو ته ښکاري مطلب زرا ویډیو پلی کوم نو تاسو ته ښکاري دا ویډیو په سلو موشن کې شو. نو دلته تاسو ډیر زیات په کلیرنس کې دلته ویډیو جوړولای شي په سلو موشن کې، یعنی هغه به بالکل هین کېږي هم نو ډیر زیات زبردست به وي او صفا به وي. او تاسو غواړئ چې خپل ویډیو په سپیډ کې جوړ کړئ نو سمپل تاسو به دا لاین دی طرف ته راوړئ، دا رقم تاسو ویډیو به ډیر زیات په سپیډ کې تاسو پلی کوم. تاسو ته ښکاري دا ویډیو دا شان په سپیډ کې شوله. که تاسو به دې کې غواړئ چې نور ایډیټینګ وکړو یعنی خپل ویډیو په دې کې کټ کړو بیا به څوک سمپل په دلته په ویډیو کټر باندې به کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په ویډیو کټر باندې کلیک خپل هغه ویډیو به سلیکټ کړئ کوم ویډیو چې تاسو کټ کول غواړئ، تاسو ته ښکاري دغه رقم بیا به تاسو کې د دې دوه سایډونو تاسو دغه رقم خپل ویډیو کټ کولای شئ. د خپل یوې ګوتې په مدد سره به دغه رقم تاسو دا لاین په کوم ځای چې هم دا ودروي هغه ځای پورې تاسو کټ کولای شئ. تاسو ته ښکاري دغه رقم تاسو ډیر زیات په اسانه دغه باندې کټ کولای شئ. دا به مطلب ما یو دلته ودرو بل می دلته ودرو بیا به څو کم بر به سمپل ټیک باندې نشان باندې کلیک کوم نو دا ویډیو بل ته ډایرکټ زما تاسو ته ښکاري وای تاسو سیو کول غواړئ تاسو به سمپل په اوکې باندې کلیک کړئ نو هر ویډیو چې کوم تاسو به دغه طریقه باندې سیو کولای شئ. یا که تاسو غواړئ چې خپل ویډیو ریورس جوړ کړم چې پاکي ما د لاس نه موبایل گزارلې وي یا ما دغه شان بل څه شي گزارلې وي او تاسو کله هم هغه ویډیو ریورس کوئ نو هغه واپس تاسو لاس لا راځي. نه که زه سمپل ته په ریورس ویډیو باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري مطلب دلته به زه یو ویډیو سلیکټ کوم لږه غونډه کې او بیا به زه څوک دا به زه ریورس کوم. زه به څوک دا چې زه څومره هم دلته کټ کوم نو زه سمپل ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کټ کولی شم. زه به په ټیک باندې نشان باندې کلیک کوم دا به زه سیو کوم او کله چې هم دا ویډیو سیو شي نو که تاسو په دغه ویډیو کې د کیمرې طرف لا روان یاستئ نو بیا به تاسو په ریورس باندې ځئ. یا که تاسو د لاس نه موبایل گزارلې وي یا بل څه هغه ویډیو تاسو دلته ریورس کړئ نو هغه څیز به واپس تاسو لاس له بیا راځي. په دې باندې تاسو ډیر زیات کمال ویډیوګانې جوړولی شئ. تاسو ته ښکاري دا ویډیو تاسو ته پلی کوم بلکې زه کیمرې طرف ته روان یم نو تاسو ته ښکاري په دغه ویډیو کې زه بیا په ریورس باندې روان یم. که تاسو غواړئ چې په خپل ویډیو باندې आवाज اپ کړئ نو سمپل ته په میوټ ویډیو باندې که تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو وکړئ او ویډیو به راوالئ او په دغه طریقه باندې به تاسو وکړئ هغه ویډیو به تاسو دلته باندې د ټیک باندې نشان نه بالکل په یو کلیک باندې اوکې باندې به کلیک کړئ دغه ویډیو به تاسو رسیو شي او بیا په دغه ویډیو باندې څه आवाज نه وي. حکومت ګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې ویډیوګانې ایډیټ کړئ. نو تاسو د دې اپلیکیشن په مدد سره ډیر زیات په اسانه طریقه باندې خپل ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ. نو ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او دا د نن ویډیو کې تاسو ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ.